السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د جابر بن عبدالله راته مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی مبارک وایي زه بیریږم پر خپل امت باندې چې د قوم لوط عمل به شروع کړي. قوم لوط عمل هغه لواطت کول او مچبازي د الکانو سره محبت او مینه کول. او دغه رنګه د سفیان ثوري رحمت الله څخه قول دی چې دی وایي که څوک د یو هلک په پښو باندې ساعت تېروي نو لکانه لواطن دغه سړی نو لوطي دی، دغه سړی هغه حکم دی لوطي دی، یعنې دغونه عذاب الله جل جلاله ورکړي. او دغه رنګه د ابي سهل څخه روایت دی، هغه وایي سیکون فی هذه الامة قوم، په دې امت کې به اقوام پیدا شي لوطیان به وي، خو هغه لواطت کوونکي پر درې قسمه دي. صنف ینظرون، یو قسم دا دی چې هلکانو ته ګوري خوند پرې اخلي، او صنف یصافحون، یو قسم دا دی چې سړی مشي ورسره کوي په شهوت باندې، او صنف یو قسم دا دی چې نو هغه دا عمل ورسره کوي، لواطت ورسره کوي. موسوعة ابن ابي دنیا جلد څلورم صفحه 4 او دغه رنګه شرح الاسلام صفحه 440 فصل فی سنن النکاح، هغه وایي لواطت ګناه کبیره ده. هغه وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت دی، وایي من قبل غلاما، چا یو هلک په شهوت باندې مچې ځینې واست، وکأنما دا داسې مثال لري لکه له مور سره چې 80 واره زنا وکړي. که د مور سره 80 واره زنا کول او د هلک څخه په شهوت باندې مچ اخیستل دا دومره عظیم جرم دی. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت دی، وایي هېڅ غټه ګناه نشته په نزد د الله جل جلاله هغه اوبه چې سړی په هغه ځای کې واچوي چې هغه د لره حلال نه وي، که زنا په وکړي او یا لواطت ته چا سره په وکړي. او دغه رنګه د انس بن مالک راته مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم من لاته، که چا لواطت وکړي لا یجد رایحة الجنه، د جنت بوی به یې تر پزه ونه رسېږي، و ان رایحتها، په تحقیق سره بوی د جنت هغه 500 کاله لرې له جنت څخه د انسان او پزې وسپوږمو ته ورسېږي. هغه څوک چې لواطت کوونکی د هغه پزې ته به د جنت بوی لا نه ورسېږي، هغه به دوزخ ته ځي. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه لوطیان چې هغه لواطت کوي، هغه که د سترګو لواطت وي، که د لاس لواطت وي، او که د لوم عمله ورسره کوي، په ورځ د قیامت به الله جل جلاله د اور قیزه په خوله کې ور واچوي، دوزخ ته بې کش کړي، په خوله کې به د اور قیزه وي. او د عبدالله بن عمر رضی مبارک څخه روایت دی، وایي کان جالسا علی باب داره، د سرای په دروازه باندې ناست، فرأى غلاما جمیلا، یو ښایسته هلک راتېرېدی، فدخل عبدالله داره هاربا، دی شابک سرای ته ننوتی، دروازه یې بنده کړه. ساعت بعد چې راووتی هغه هلک تللی و، باره یې وویل دی چې راووتی له هل ذهبت هذه الفتنة ام لا، دا فتنه تېره شوه که نه شوه تېره؟ دوی ورته وویل چې وه، هغه ولاړی هغه هلک، فخرج من الدار، یعنې له سرای راووتی. بیا یو چا پوښتنه ځینې وکړه چې یا عبدالله ما فعل هذا في نفسك، دا دې څنګه عمل وکړي؟ اسمعت فيه شیء من رسول الله صلی الله علیه وسلم، آیته د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه حصه اورېدلې دي د هلکانو په باره کې؟ قال دورته النظر الیهم حرام، کتل ورله حرام دي، والکلام معهم حرام، له دې سره خبرې حرام دي، ومجالستهم حرام، له دې سره ناسته ولاړه مجالست او ناسته ولاړه حرام. او دغه رنګه القاضي امام رحمت الله علیه وایي ما د بعضو مشایخ اورېدلي دي چې ان مع کل امرأة شیطانا، د ښځې سره هغه شیطان وي، ومع کل غلام 18 شیطانا، هغه د هلک سره هغه 18 شیطانان وي، یعنې تر هغه ښځه هلک ډېر په فتنه کې دي. او دغه رنګه په یو روایت کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه من قبل غلاما، که چا هلک مچه کوي عذبه الله تعالی فی نار 500 عام، 500 کاله به الله جل جلاله هغه په اور کې د دوزخ سزا ورکړي، 500 کاله. او دغه رنګه په رونق تفاسیر کې راځي وایي اول عمل د قوم لوط چې لواطت شروع کړي، د هلکانو دنده چې شروع کړي، ابلیس لعنه الله، هغه د یو ښایسته هلک په شکل کې رالی، دې یې خپل ځان ته رابلل چې راشي زما سره لواطت وکړي. فصار ذلک عادة لهم فی کل غریب، دا په دې ټولو کې بس دا یو عمل هغه شروع شو، دا یو عادت په دې کې شروع شو. مکاشفة القلوب صفحه 103 تر 105 پورې، باب نمبر 2 باب فی بیان الزنا واللواطت. نو محترمینو له داسې افعالو، له داسې اقوالو، له داسې عاداتو څخه ځان وساتئ چې د قوم لوط
عادات نو د هلکانو سره ناسته ولاړه د هلکانو ته په شهوت کتل د هلکانو سره ډېر خلک له ما څخه پوښتنې کوي چې خلک په دې شیانو باندې مچبازیو باندې اخته دي. دا د قومي لوط علیه السلام دا د قومي لوط هغه عذاب دی. د لوط علیه السلام د قوم دا عادات و چې هغه به دا افعال کول. نو تاسې ځان وګورئ د دې ډېر سخت وعید دی چې الله جل جلاله د لوطیانو په حق کې هغه بیان کړی دی. نو باید سړی د الله څخه وبېرېږي. د تور خبر دپاره باید سړی د دې اعمالو د دې شیانو څخه هغه ځان وساتي. که په لمانځه کې په سړي سره له غړځنې ولاړو فقهای کرام وایي چې نو هغه که ښایسته و نو نه دې ورسره درېږي او دغه رنګه په سفر کې دې نه ورسره ملګری کېږي. دا شیانو څخه احتیاط وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.